کتاب ریاض صالحین یو سلو یو اتیم نمبر باب دی په باره دی کې چې حکم دی په لوستلو د قرآن باندې امیشواله کول د قرآن کریم په تلاوت باندې او ویره ورکول په دې باب کې چې قرآن دا هرتیات ورکول او پیش کول دا غینه ویره ذکر کیږي په دې باب کې. اول نمبر حدیث ته په دې باب کې صرف دو حدیث دي. اول نمبر حدیث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو موسى رضي الله عنه روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر فرمایلی دي تعاهدوا هذا القرآن اے مومنانو مسلمانانو تاسو امیشواله وکي د دې قرآن په تلاوت باندې د دې په لوستلو باندې د دې په درس او تدریس باندې تعاهدوا معنا حافظوا واظبوا راقبوا امیشواله وکي مراقبه وکي ساتنه وکي تاسو د دې قرآن په لوستلو باندې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قسم کوي فوالذي نفس محمد بيده زما دې په هغه ذات باندې قسمي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د نفس دغه روح دغه په لاس کې دی له اشد تفلتا من الابل في عقولها الله پیغمبر فرمای او دې خبر درې توجه پکار ده الله پیغمبر فرمای زما دې په غزاد قسمی چې زما یعنی روح دغه په لاس کې دی له اشد تفلتا من الابل في عقولها خامخا دا قران کریم ډیر سخت زر خلاصي دن کې د سینو د انسانانو نه او د خلکو د سینو نه د اغي اوخنه چې هغه تړلې شوی دغه شانته په پړو کې عقل ویل کېږي دا جمع د عقال ده هغه پړو ته چې هغه د اوخانو په دغه شانته د خپو کې دغه شانته چولې شوی د خپو په د مینس کې هغه بندونو کې تړلې شوی مضبوط د الله پیغمبر فرمای لکه څنګه چې دا قران ته په سختۍ باندې یاد کړی دی د دې مثال د هغه اوخ په شانته دی لکه دا ته په سختۍ باندې یاد کو په سینه کې د ورلځې ورکو دی معنا دی یاد کړل دی حفظ دی یاد کو د تلاوت دی یاد کو الفاظ دی یاد کړل دا به ویوا دا به مبرده دا به نه يرشي نو د دې دا ور دومره زر خلاصيږي لکه څنګه چې هغه وخت چې هغه په پړو کې تړلې شوی دی هغه ډیر په سختۍ باندې راګیریږي نو دا قران ته راګیر کړی دی الله تعالی د یو نعمت در کړل په سینه کې د الله چولې دی په دماغ کې الله چولې دی ته په الله پوي کړی دا ویوا یعنی زما د الله په ذات قسم دی الله پیغمبر فرمای وردا به ډیر زر د استاسینو نه وځي کدا تلاوت نه کی دغه شانته دغه شانته د قران د ملګرو سره رابطي ونه ساتي خپل مجلس په دغه معنی دایر نه کی او د قران سره تعلق ونه ساتي نو مؤمن مسلمان وردا به ډیر زستار سرینه بهر شو بوزي. دا بل روایت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعلقه د الله پیغمبر فرمای یقینا مثال د قران والا مراد هغه سود قران حفظ یاد کړي هغه علم کړي قران په سینه کې ځای کړي و کمثل الابل المعلقه د قران د یادون کې د عالم د حافظ مثال دي سي لکه هغه وخت چې هغه تړلې شوی لکه وخو تړلې شوی دوخ راګرول ډیر ګران هغه وتړي مضبوطي وتړي کدا اوخ د یو ځل کولاو شو دا غیر راګرول ګور به ډیر ګران دي خدای خبر چې هغه چرته تلې دی بیا غي ته واپس کول دا ډیر ګران دي یعنی د قران ولا مثال د حدیث دره کې تړلې شوی اوخ وین عاهد علیها امسکها کچرته دغه سړی په دغه اوخ باندې دغه شانته په دغه شانته به د اوخ باندې هغه حفاظت کوي دغه مراقبت کوي نو دا اوخ په مضبوطو ساتي هغه به بنشي معنی کسو د قران کریم ساتنه کوي دغه تلاوت کوي دغه درس او تدریس کوي او دغه گردان کې قاری سي نو دغه شانته د قران به دغه بصیره کې پروتي هغه به د ضیاعنا هغه به د هریدلنا هغه به دغه شانته وساتریش و ان اطلقها ذهبت کچرته دغه اوخ والا د اوخ د پړو نه کولاو کو
نو دا اوخ به دغه شان ته کولاو شوی به ګرځا به چرته به پیدا نه کی دغه شان ته دا قران دی چې قران دې پری خودو تعلق د قران سره ونه ساتو د دې گردان دی ونه کو د دې بار بار درس او تدریسونه کو د دې تلاوت دونه کو نګوره ذهبت دا بدن به تلی به به ګرځي افسوسونه به ډیر زیات کې او تا ته چرته به د قران کریم هغه به تعالی صدر نشي ګوره مؤمنانو مسلمانانو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو روایت کې وی روایت امام دارمی دی د الله پیغمبر فرمایلو لو جعل القرآن فی اهاب کچته د قران کریم په یو سرمن کې واچي یو سرمن کې واچول شي د قران کریم ثم القي فی النار او دا به په اور کې واچول شي او اور ته سرمن وغورځول شي محترقه دغه اور دغه اور به دغه شان د سرمن ونسیږي قران کې د یو طاقت الله چولې دی د یو زور به کې الله چولې دی چې جهنم ورته اچ رټینګ نه دی ګټي سوځي کانی سوځي هر څه سوځي وګوره کوم قران کریم چې کوم سینه کې پروتي کوم بدن کې قران پروتي په کوم جوابانه قران لستل کیږي کم دماغ کې قران پروتي هغه من به جهنم ور ګوره تاثیر نه کوي قاری صاحب مولوی صاحب دا شرف ستاره لپاره بس چې ستاره پیغمبر مبارک د الله پیغمبر فرمایي ک چرته یو سینه کې قران یو سرمن کې قران واچول شي دا ورته ورته د جهنم ور په هغه من لاس برنه چې هغه د شان ته وسوځي نو دغه شان دا راټینګول پکار دي ور قران کریم ځاله تلاوت مهم نه دی قران کریم الفاظ قران کریم معنا قران کریم دغه شان ته عمل دا درې خبرې د قران د پاره د ډېری مهمې دي الله دې موږ تاسو دغه شان عمل کو توفیق پر راکړي الله دې موږ تاسو د زیاده قران نه ساتي الله تعالی موږ تاسو محافظین د قران جوړ کړي وصلی الله علی نبینا محمد